لپسو مور می واخیست په فریاد او په سورانې مور می بچ کی اے بچانو ستاسو کور افغانستان لپسو مور می واخیست په فریاد او په سورانې میں بچ کے اے بچانو ستاسو کور افغانستان نور میں بچ کے اے بچانو ستاسو کور افغانستان می ویشی پسو برخو بلا ویرانا دا سوک می غواړي چې ما خرڅ کی جوړه ویرانا غلام بسته خدای د پارا لږ می پرېږدی په قراره زه هر څه یم لیدلی ورکه شوې رانه لاره بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم په دې هیله چې د ژوند شپې او ورځې مو د یخنۍ دغه شپې او ورځې مو د خپلو کورنۍ تر څنګ خوشحاله او سوکاله په مینه او په محبت سره تیر کړی وي قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا خو کور روزنتون ته راغلي یاستو لکه څنګه چې تاسې ولید د تېره ورځ د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ لخوا د دغې ادارې لخوا 200 کورنیو سره د سرخودو ولسوالۍ په بټیو کې مرسته ترسره شوه چې په هغه مرستو کې ژمني توکي و همدارنګه خوراکي توکي هم و نن دلته خو کور روزنتون کې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا 300 کورنیو سره مرستې ترسره کیږي د خوراکي توکو همدارنګه د ژمني توکو دلته به دغه کورنیو سره غواړو چې د نږدې نه یو 2-3 خبرې هم وکړو تر څو پورې چې دا هغه کومې کورنۍ دي چې دوی سره دغه مرسته ترسره کیږي او د دغه ادارې نه نورې کومې غوښتنې لري دغه ادارې نه څه تشکري کول غواړي څه مننه کول غواړي دغه بېوزلو کورنیو سره به هم یو 2-3 خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او د ژوند پړاوونه خپرونه هم تر پایه پورې بیا هم وګورو چې حالاتو پدار کړې نن پرون یم چې حالاتو پدار کړې نن پرون یم زمالو یادونه دادا چې پښتون یم زمالو یادونه دادا چې پښتون یم زمالو یادونه دادا چې پښتون یم خپل کور کې بې کوره پاتې شوی زور لرم خو یم بې زوره پاتې شوی پشت مور کې یم بې موره پاتې شوی دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون یم دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون یم زمالو یادونه دادا چې پښتون یم زمالو یادونه دادا چې پښتون یم زمالو یادونه دادا چې پښتون یم
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دلته زمونږ یو ورور هم ناست دی چې په خپه باندې معیوب دی. غواړو دغه ورور سره هم دوه درې خبرې وکړو چې د کوم ځای نه راغلی دلته اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ خو کور روزنتون ته. دغه ورور سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ته ښه په خیر ته کړی؟ د کوم ځای نه راغلی؟ زه ورور له کامل راغلی یم او دغلته راغلی یم دغه مواد لپاره او نور څه دا اقتصاد نه ضعیفه یم خپله په پښه باندې په دغه حال باندې ما د کاروبار نه یم خپله څه ده بس ما سره واړه واړه بچیان مې دي مشر زوی مې لس کلن ده او خپله کاروبار نسم کولی او په بټۍ کې چې ده موږ د اوړي په وخت کې په کابل بټۍ کې موږ خپل بچي مې راسره لکه خښتې مختې ودرومه خلکو ته دغه 100 روپۍ راته راکوي او دا بچیانو سره مې او نور چې دغه بټۍ والا نه چې د قرضداره یم تقریبا 40,000 روپۍ قرض را باندې د بټۍ والا نو بله ورځ ما ته راغله چې ما ته مې خپل قرض راته راکړه او ته خو ما ته کاروبار نسې کولی نو ما ورته چې وروره ته دې ما حالاتو ته وګوره زه تا قرض په چیشه باندې خلاص کړم. زه ولیدم اول مې پښه په دې حال باندې ده که نه دا پښه یې مرمۍ خوړلې اوس په دې ګردي کې مې سیخان پکې دي ولیدم پښه یې ماته شوله دا چې څه پیسې ما بټۍ والا نه واخیستلې دې ما ټول د دې پښې په تاداوي باندې ولګولې نو هغه وس توان زه نه لرم چې بیرته بټۍ والا ته ورکړم او په خپله په خیمو کې پروت یم او په کامه کې مې زندګي ده تقریبا دا 1 کال کېږي چې زه د پاکستان نه راغلی یم تو دغه مواد نه بغیر ما سره تر اوسه پورې چا سره نه کومک کړی نه هغه راسره سوی ده او په دې حالاتو باندې ما او نه کار کولی سم نه مزدوري کولی سم همدا قسم اقتصاد دی وروره په خیمو کې پراته خیمو کې زندګي ده. خوشحاله اوسئ وروره. قدم راته ووایي چې تاسې وویلو چې موږ 30,000 روپۍ زه قرضدار یم په کور کې درته نفقه خور درته په کور کې څو تنه دي هغه ماشومان دي څو تنه ماشومان مې چې دي 6 ماشومان مې دي یو مې کوروالا ده یو زه یم نو 8 کسان موږ ټول فامیل یو او د نفقې والا چې دا نور څوک له ما نه بغیر نور څوک نشته دي لکه دا خلک به وایي چې یاره دا دونه وخت دا سړی چا ساتو دا لکه دا خبره کې مخکې ورور راسره هغه راسره ګډو چې هغه واده وکړه هغه په خپله مخه باندې لاړ پاکستان ته او زه په ډاګه باندې پرېښوستلم نو هغه چې د وړوکی ما سره و ما ماشوم را غټ کړ او دغه روزنه مې وکړله هغه چې کله د ښه بد سو که نه او واده یې وکړه په خپله مخه باندې رانه لاړه نو ښځو بچو سره زه په دې حالاتو باندې پرېښودلم اوس په دې کامه کې پروت م زندګي کوم د سبا بېګا نه لرم او حیران بیران یم چې خدای پاک زه څه وکړم څه ونه کړم آخر تاسې وروڼو سره د خدای پاک وکړي چې نو تاسې ما سره کومک وکړه او دلته زه راغلم په دغه مرسته باندې به زما یو میاشت نیمه ګزاره کېږي او نور خو چې دا اخوا ته زه هېڅ شی هم نه لرم سبا بېګا هم نه لرم حیران بیران یم. هغه ماشومانو باندې ته خښتې اچې په هغه واړه ماشومانو باندې ته شاقه کارونه کوې نو زه مجبور یم ورور جانه زه په خپله په دې حال باندې یم نو خامخا چې دا بس هر سړی پښتو لري غیرت لري زه خپله چې د ورور له سوال نه او دې شیان نه چې ډېر زما خپله نفرت کرکه راځي زه مجبور یم چې دا واړه واړه ګلالي ماشومان دي راسره او دا مجبور یم نو بټۍ کې خښتې اچوم په دې حالاتو باندې خپله حلاله یو مړۍ نفقه پیدا کوم د خپلو بچیانو ته د خپل واړه واړه بچیان راسره نو په اوړي وخت کې په دې څو بټۍ کې موږ ځو هلته کاروبار کوو نو هغه جمعدار چې د دې ځای نه راشي او موږ په ګاډي کې واچي هماغه زموږ کرایه مرایه پرېږدي او همالته بټۍ کې موږ خښتې ورسره اچوو او داسې زندګي ده موږ همدغسې په دې حال باندې یم وروره او همدا اقتصاد دی د دغه ژوند زندګي ده. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو تاسې د دغه ورور خبرې واورېدې چې زه په خپلو ماشومانو باندې کار کوم خو د هغه خیر غوښتونه ما ته به دا کار ښه وي خدای د دې ته نور هم همت ورکړي چې دې تر څو پورې په دا حالات کې هم لګیا دی کار کوي او د خپلو ماشومانو لپاره. خوشحاله اوسئ وروره. ښه ورځ چې راټول شم د سلګو بدل باخلم د دې واړه محرومو بدل باخلم د هر ظلم او سختو بدل باخلم لا مړ نه یم خو په تما د بدلون یم لا مړ نه یم خو په تما د بدلون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم چې لوټلی زه د هر دور قارون یم چې لوټلی زه د هر ډول قارون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون
زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې حالاتو بدل کړی نن پرون یم چې حالاتو بدل کړی نن پرون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د کارو ټولنیزو د معلولینو او شهیدانو محترم پوهنیار عبدالحکیم شیرزاد صاحب زما تر څنګ ولاړ دی قدرمنو لیدونکو راځي چې د شیرزاد صاحب څخه پوښتنې وکړو یو څو خبرې ترې واورو چې نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ په دې اداره کې هغه 300 کورنیو سره مرستې ترسره کیږي چې دا د چا له خوا نه دغه بېوزلو کورنیو سره مرستې ترسره کیږي همدارنګه نور د راروان هغه خپل پلانونو په اړه موږ ته معلومات راکړي محترم شیرزاد صاحب سلامونه او نیکې هیلې د شرق راډیو تلویزیون د ژوند پړاوونو خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست مننه بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسې د میډیا له لارې نه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا یادونه کوم چې نن ورځ د اسلامیک ریلیف د ادارې په همکارۍ باندې 500 فامیله هغه فامیلونه چې بېوزله فامیلونه دي فقیر فامیلونه دي 200 فامیله تقریبا د سرخود په بټیو کې چې اطفال او فامیلونه د رنګارنګ ستونزو سره لاس په ګریوان دي په تېره ورځ کې د همدې برنامې له لارې نه هغوی ته توضیح درلودله نن 300 فامیله په دغه ځای کې تاسې ګورئ چې 2 کلمه غذایي مواد دوی ته توضیح کیږي په دې سره 2 دانې کمبلې هم شتون لري چې په مجموع کې د پیسه هم ارزښت تقریبا 6300 افغانۍ کیږي 1.5 هغه فامیلونه انتخاب شوي دي چې هغه د یتیمانو د شهیدانو د ورثو فامیلونه دي دغه یتیمانو انتخاب البته موږ د یوې بلې برنامې په خاطر کړی و چې هغه د نغدي حمایې او د سپانسر برنامه ده تر اوسه پورې دوی ته ډونر نه دی پیدا شوی دې په خاطر باندې چې موږ د دوی لپاره ډونر پیدا کوو نو تر هغې پورې هم دغسې عاجلې مرستې چې د کومه خوا نه ترلاسه کوو دوی ته دغه مرستو کې موږ برخه ورکوو او نسو یې ځکه بېوسه فامیلونه دي غریب فامیلونه دي دغه ته ورته مرستې نور همکارانو مؤسساتو ملي تجارانو هم زموږ سره کړي دي په تېره میاشت کې زه یادونه کوم چې د الکوزي شرکت له لوري نه تقریبا زموږ 400 یتیمو اطفالو د فامیلونو سره نغدي مرسته او همدارنګه یوه کمبله مرسته وشوله چې هر فامیل ته 6000 افغانۍ ورکولې زه د دولت په نمایندګۍ د کار عمري سیمې شهدا باندې د ریاست په نمایندګۍ باندې که د اسلامي ریلیف اداره ده که نور مؤسسات او همکاران دي که ملي تجاران دي د زړه له کومې ترې مننه کوم چې زموږ د ادارې سره یې اوږه په اوږه د دغو اطفالو د دغه بېوسه کورنیو د دوی په حمایه کې او د دوی په لاسنیونه کې زموږ سره همکاري کړې ده موږ یې منندوی همدارنګه په ټولو خیریه مؤسساتو انجوګانو ملي تجارانو باندې غږ کوم چې د کار ټولنیز چار شهیدانو معلولینو د ریاست په چوکاټ کې تقریبا 3000 یتیم اطفال شپې او ورځې تېروي فقیر خلک دي بېوسه خلک دي همدارنګه تقریبا 15000 زموږ سره معلولین ثبت رجستر دي 11000 فامیله د شهدا ورثه معلولین ثبت دي دا هغه خلک دي چې د ټولنې بېوسه او د فقر په حالات کې شپې او ورځې تېروي په یوازیتوب سره زموږ اداره او دغسې نور 2-3 ادارې دا نشي کولی چې دوی ته رسیدګي وکړي
دا د ټولو ملي تجارانو ټولو همکارو موسساتو مسؤلیت جوړیږي چې په دې برخه کې زموږ سره اوږه په اوږه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولی شو چې حد اقل دوی ته هغه د ژوند ابتدایي سهولتونه آماده کړو همدارنګه تعلیم خدمات ورته آماده کړو نو زه د ټولو ملي تجارانو او خیریه موسساتو باندې غږ کوم چې راځئ زموږ سره اوږه په اوږه باندې دغه خلکو په چوپړ کې واوسېږئ تر څو موږ وکولی شو چې یو چا لاسنیوی هم کړی خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب که دا هم راته وایي د آینده پلانونو په اړه مو راته معلومات راکړي چې څنګه موږ او تاسې ګورو همدارنګه زموږ هغه خلک چې د خوږیاڼو څخه جنګ ځپلي دلته راغلي د ننګرهار ته د شینوارو څخه چپرهار څخه چې هغوی ته په آینده کې تاسې کوم پلانونه لري او کومې مرستې ورسره به تاسې کوئ زموږ اداره په ډیره یو وسیع ساحه کې کار کوي که زه د ټولو یادونه وکړم ممکن زموږ راتلونکي پروګرامونه دلته تشریح کړم ډېر وخت به ونیسي خو زه په عمده شکل باندې وایم چې دغه 18,000 د شهدا ورثه او معلولین کوم فامیلونه چې زموږ سره ثبت دي د قانون مطابق دوی ته هغه نغدي امکانات موږ ورکوو د دې سره هغه اطفال چې موږ په روزنتونونو کې ساتلي دي هغوی ته به دوامداره موږ ښوونه پالنه او روزنه ورکوو او همدارنګه هغه یتیم اطفال چې زموږ د روزنتونونو نه بهر پاتې وو هغوی ته موږ د سپانسر برنامه لرو د سپانسر په برنامه کې هم موږ 2800 یتیم اطفال داخل کړي په دې کال کې زموږ ټارګټ دا دی چې نږدې 1000 نفره دغه سپانسر برنامې ته نور هم موږ انتخاب کړو او دې ته داخل کړو دا داسې برنامه ده چې یتیم په فامیل کې پاتې کیږي او د دې لپاره یو نغدي کومک په انفرادي شکل په اروپا او امریکا کې دته یو سپانسر پیدا کیږي د یتیم او د سپانسر ترمنځ یوازې موږ د راهنمایي رول بیا لوبولی شو کله چې ضرورت وي دوی سره مخ کولی شو دې ترڅنګ کومه موضوع ته چې تا اشاره وکړله چې بیکاري موضوع ته اشاره وکړله په راتلونکي کې موږ نږدې تیار او کوم امکانات چې موږ په پلان کې لرو ارینج شوي امکانات دي نږدې 15,000 کسان به په مختلفو کسبونو کې روزو او د دوی د مارکیټ د ضرورت په اساس به روزو او بیا به دغه مارکیټ ته د کار وسایلو سره یو ځای وړاندې کوو تر څو وکولی شي د همدې طریقه دوی خودکفایي خواته لاړ شي همدارنګه موږ د سلام په نامه پروژه لرو د هغې پروژې دریم کمپوننټ داسې دی چې په بهر یا په خارجي هیوادونو کې په خاص ډول په خلیجي هیوادونو کې د دوی کاریابۍ ته کار وشي چون دا موضوع زما د لیول نه لږ اوچته ده د وزارت د لیول موضوع ده خو دومره زه خبر یم چې په پروګرام د سعودي سره زموږ د قرارداد د کارګرانو د لیږلو د قرارداد موضوع باندې کار شوی یو پړاو یې ترسره شوی هغه کارګر چې پخوا افغاني کارګر و پاکستاني پاسپورټونو باندې تللي وو هغوی ته د افغاني پاسپورټ ورکول شوی دی فعلا ترتیب تنظیم د همدې افغاني ادارې له طریقه ترسره کیږي او قرارداد باندې کار روان دی چې نږدې راتلونکي کې نور هم د هغوی د ضرورت وړ کارګران موږ ولیږو نو خدای دې وکړي چې دغه قرارداد نهایي شي د دواړو هېوادونو ترمنځ دا به هم یو چانس دې نه بر علاوه موږ دغسې کومکونه مساعدتونه د دې دپاره تنظیم شوي او موظف شوي کسان لرو همدا همکارو موسسات سره هم تقریبا 6 پروپوزلې جوړې کړي دي امید شته چې دغه پروپوزلو په اساس باندې موږ په راتلونکي کې ډېر ښه لاسته راوړنې او زیری د خلکو لپاره وکړو مننه شیرزاد صاحب په آخر کې غواړو چې ستا هغه پیغام هم واخلو تر څو پورې هغه لیدونکي اوریدونکي زموږ هغه چارواکي هغه نور ادارې چې ستا آواز اوري د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري نو پیغام دې هم واخلو چې خلکو ته څه پیغام زه خپل پیغام په 2 برخو کې خلاصه کوم یو د اطفالو د مسؤلیت او د اطفالو تحفظ برخه ده دا یوازې د دولت ادارې او یوازې خیریه موسسات د دوی حقوقو ته د دوی روزنې ته د دوی پالنې ته په هیڅ شکل باندې نه رسیدګي کولی شي نه ورته تکافو کوي او ډېر مسؤلیت چې دی دا د فامیلونو جوړېږي په سلو کې 50% د یو طفل روزنه ښوونه پالنه دا د فامیلونو مسؤلیت دی زه په فامیلونو باندې غږ کوم چې دغه طفل د تعلیم په وړاندې د طفل مسؤلیت په وړاندې د طفل د صحت په وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي په طفل باندې سرمایه ګزاري وکړي هر څومره چې دوی وسه وي په هغې لیول باندې باید دوی کار وکړي که دوی سره وسه او توان نه وي کولی شي چې زموږ روزنتونونو ته یې راولي چې تر څو پورې موږ ورته دې ته د ښوونې او تعلیم او تربیې زمینه برابره کړو دویمه برخه زه په پیغام کې مې وی چې په ټولو تجارانو باندې په خیریه موسساتو همدارنګه حتی موږ دا کولی شو چې په خپل ګاونډ کې
که یو څوک مالداره وي د ټولو نه زیات حق چې د هغه ګاونډي ورباندې جوړېږي چې د هغه لاسنیوی وکړي، هغه سره همکاري وکړي، د هغه سره کومک وکړي. درېیمه برخه زه د خپلو ځوانانو هغه چې دې ځای نه بهر ته مخه کړې په هغوی باندې غږ کومه چې زموږ او ستاسې دپاره خپل وطن ګل وطن دی. تاسې ګورئ چې بې قانونه ډول باندې دې ځای نه حرکت کوئ، په زرګونو ډالر مصرفوئ، دې ځای نه ځئ په بهر کې په مختلفو هېوادونو کې د رنګارنګ ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږئ. حتی موږ اورو چې په داسې قاچاقي لارو دوزي چې په 80% د ژوند په خطر کې، بیا چې یو ځای ته ورسېږي، اروپا ته ورسېږي، هلته قبلېږي نه، د رنګارنګ ستونزو سره لاس ګرېوان دي. زه وایم چې دغه پیسې چې تاسې هلته مصرفوئ، دا هلته کافي کاري فرصت په دې باندې تاسې ایجادولی شئ. د سرمایه ګذارۍ دپاره، د کار دپاره د ټولو نه لوړ فرصتونه په افغانستان کې دي. خام مواد شته دی، سرمایه ګذاري په ابتدا کې شروع کړي. که څوک ښه متشبث اوسیږي، ښه په فکر سره کار وکړي، د $100,000 کار چې دلته شروع کړي، ممکن دا یو لوی تجار باندې بدل شي، ځکه دا دلته هر نوع فرصتونه شته دی. ولې په خارج کې زموږ نه په هغه اندازه سرمایه ګذاري سرمایه لرو، په هغه اندازه نه سکل لرو چې موږ د هغوی د مارکیټ سره د هغوی خلکو سره عیار شو او هغلته د ښه کاري فرصتونه او د ښه کاروبار خاوندان شو. زما په غږ دوی باندې غږ دا دی چې په غیر قانوني ډول باندې د دغه مهاجرتونو، د دغه رنګه تکلیفونو نه لاس واخلئ، په اول په خپل خاوره کې سرمایه ګذاري وکړئ. زه دې باندې متیقن یم چې موږ به خارجیانو ته ضرورت ولرو رابشي، زموږ په خاوره کې به مزدوري وکړي، موږ او تاسو سره به کار وکړي، موږ ډېر کاري فرصتونه لرو نسبت هغوی ته. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د شیرزاد صاحب خبرې تاسې واورېدې چې په هغه په چم ګاونډ کې چې چېرته د هغوی بعضې مظلوم بېوزله کورنۍ اوسیږي، اول قدم کې د هغه ګاونډیانو حق جوړیږي چې په کار دی ورسره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ شیرزاد صاحب یو ګل خبرې ته اشاره وکړه چې زمونږ هغه ځوانان چې دا وطن پرېږدي او نورو ملکونو ته ځي مسافریږي او دې بل چېرته لاړ نه شي، دلته په همدغه افغانستان کې د کار زمینه دوی ته هم مساعد دی، همدارنګه په قاچاقي لارو باندې ځي. خدای هم چې هغه ځای ته ورسېږي، که ونه رسېږي نو ریږدي شي او په همدغه افغانستان کې د خپل شپې او ورځې تېر کړي. موږ اکثر وایو ته پاتې شه تر څو افغانستان پاتې شي. افغانستان زموږ په دغه ځوانانو باندې به ودانېږي. مننه شیرزاد صاحب چې تاسې راغلي دلته او په دې روزنتون کې هم دغه قیمتي وخت وویسته او دغه مظلومو کورنیو سره مو دغه مرستې ترسره. مننه کور رمضان، موږ خپل مسؤلیت ګڼو او دوی په وړاندې موږ مسؤل یو. دغه اطفالو ښوونه او روزنه د دوی حق دی. موږ به ورته تر هغه اندازې پورې چې زموږ په وس او توان کې پوره وي، زموږ د دوی سره تعهد دی چې دوی ته به کار کوو. ستاسې نه مننه چې راغلی، په دغه فامیلونو کې څو فامیلونو سره ما خبرې وکړې چې ستاسو د غریب لاسنیوي پروګرام نه راغلي دي. زه مننه کوم. خیر اوسې کور ما بعد چې دغسې مستحق اشخاص هم دې پروسې ته زموږ ته معرفي کړه، زموږ سره مو همکاري وکړه. مننه کور مدام. خوشحاله اوسئ. ښه وختونه. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، زه مننه کوم د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا چې د ژوند پړاوونه په خپرونه کې موږ کوم کورنیو سره خپرونې چمتو کړي وو، د هغه غږ مو اخیستی او تاسې د شرق راډیو تلویزیون له لارې ولیده. هغه کورنۍ موږ اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته معرفي کړه او دغه اداره ورسره نن دغه مرستې ترسره کړې. د ژوند پړاوونو د خپرونې یو کورنۍ چې موږ تاسو ته درپېژندلې او دلته ناسته ده، هغه واړه ماشومان هم دلته ناستې دي. دې سره هم دوه درې خبرې کوو چې دغه ادارې نه نور څه غوښتنې لري، هغه نورو خلکو نه څه غوښتنې لري. دغه خورکۍ سره هم دوه درې خبرې کوو. السلام علیکم. خورجانې، نن چې تاسې سره د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه، د ژمني توکو مرسته ترسره شوه، دغه ادارې ته خورجانې څه ویل غواړي؟ ادارې ته دغه ویل غواړم چې موږ سره نور کومک وشي، نور هم وشي، خدای دې ورسره ښه وکړي. خیمې ته ضرورت لرو، نور مرستې ته ضرورت لرو. وروره الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، خدای پاک دې ډېر او تېره ورکړي، خدای دې په هغې دنیا او په دې دنیا ورته په کار راولي. موږ سره یې مرستې وکړي، نور مرستو ته هم ضرورت لرو. خوشحاله اوسئ.
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دلته یو مورکۍ هم زما تر څنګ ولاړه ده چې د دغه مورکۍ په کور کې یو نه دوه نه بلکې 5 معیوبې ورونه او خویندې ژوند کوي. د دغې مورجانې خپرونه تاسې د شرق راډیو تلویزیون له لارې ولیده. غواړو چې دغه مورجانې سره خبرې وکړو چې نن دغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته راغلی، دغه خوږ کور روزنتون ته راغلی چې دا څه ویل غواړي، څه غوښتنې لري د هغه شتمنو هیوادوالو نه. دغې مورجانې نه هم 2-3 خبرې اورو چې دغه په کور کې ورته دغه معیوبې خویندې ورونه پراته دي، چې دغه مورجانې دغه معیوبې خویندې او ورونه څنګه دوی سره ژوند تېروي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه سره دغه د سختو ژوند دی چې ټول معذوره دي، د ګټې وټې څوک نشته دی، دارو درمل یې نشته دی، غریبیم ده. مشر زوی مې معذوره دی، هغې پسې مې یو زوی دی غریب دی، شهید دی، پلار سره یې میرګي دي. زموږ اختون دي خدای او تاسو ته معلومات دی چې تاسې ولیدلي، او بس په موږ دی الله ورحمېږي چې موږ سره د بار خلکو څخه مرسته وکړي، کومک وکړي چې موږ پرې د دوی دارو درمل وکړو. موږ د دې لورګانو په زړه ارمان دی، د دې زامنو په زړه ارمان دی، دا بېدسته دي، دا معذوره دي. 1 2 3 نه دی، ټول کور معذوره دي. یو د بل د اوبو د ورکې څوک نشته چې د دوی دارو درمل وشي، ولې نه ښه کېږي؟ الله پاک ښه کوونکی دی. خو اوسه پورې موږ سره داسې دغه نه دی شوی، نه داسې وتلي نه داسې چېرته تللي وو. د دې نه ایسته دی الله مهربانه شي چې موږ سره تاسې مرسته وکړئ، موږ سره تاسې کومک وکړئ چې موږ د دې بېدسته بچو دارو درمل پرې وکړو، او زموږ دومره څه پیدا شي چې موږ پرې د یو وخت ټیم پاس کړو او یو کپ رزق دی د ماشومانو له الله پیدا کړي. زموږ د وسیلې د الله نه مو بله وسیله نشته، د ګټې مزدورۍ هم څوک نشته، او دغه یو بېدسته زوی بیا دا غریب ووځي، دغلته کار شی پیدا کړي، هغه ماشومان دپاره یې راوړي. او بس خدای د بل اصلي ته ګورو، نو الله دې مهربانه شي د بل بني ادم مسره کړی دی، یو کار کوه د بل کوم، دغه خوارۍ په فقیرۍ ټول ژوند تېر شو، مشتاق او مینهدار او سختې او تکلیفونو سره مخ یو. دغه بچي مو خدای ته معلومات یې تاسو ولیدل چې په هغسې نرک و، هغسې رقم ته و چې ټول په ځای ناست دي. خوشحاله اوسئ مورجانې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه مورجانې خبرې کوي، او دلته یو خورکۍ زه د دې سلګۍ اورم چې جاړي همدا اوس. دغه خورجانې نه پوښتنې کوو چې ولې جاړي. خورجانې ولې جاړي؟ زم دغسې کونډه مې اطمینان راته ناستې، څوک نشته زما د اطمینانو پام وکړي، پردی کار کوم او خپل بچي پې ساتم. دې دپاره جاړم چې موږ سره هم څوک مرسته وکړي. خاوند مې وخته وفات شوی دا 3 کاله کېږي چې خاوند مې مړ شوی دی، 4 اطمینان راته ناست دي، نور څوک نه لرم چې ما سره څوک مرسته وکړي. ماشومان مشر زوی مې چې دی 8 کلن دی، هغه مدلېږم ټوله ورځ کباب راټولوي، هغه بیا راوړي، هغه بیا زموږ خپلو ماشومانو ته یو شی نیم کومه. په کار دی چې زه دا مکتب کې واچوم، په دې باندې زه مکتب ویم، خو بې وسه یم چې شی وکړم، څوک هم نه لرم. که څوک را سره لیورونه مې دي، هغه زدانې دي، یو لیونی دی، یو پوډري دی، هغو ما خپل بچي نه شي ساتلی، نو ما به څه وساتم؟ قدرمنو لیدونکو دا هغه خورکۍ ده چې دلته راغلی نن په دغه توضیح کې ناسته ده، او تاسې ګورئ چې ورته د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا خوراکي توکو مرسته وشوه، همدارنګه د ژمني توکو مرسته وشوه. خو دغه خورجانه وایي چې زه ډېرو ستونزو سره مخامخ یم، دغه مرستې به زما یو میاشت 15 ورځې به بسنه کوي، دې نه وروسته به بیا هم زه همدارنګه په ژړا یم. د هغه ورونو نه چې ما د کمرې د لارې ګوري، د شرق راډیو تلویزیون د لارې ما ګوري، زه د نورو مرستو غوښتونکی یم. تاسې وګورئ چې همدا خورجانه څنګه خورجانې همدا اوس چې ستا سلګۍ هغه ستا پښتانه ورونه اوري، هغه نور ادارې ستا دا سلګۍ اوري، هغه ورونو ته هغه ادارو نه څه غوښتنه لرې، څه ویل غواړې؟ هغو
ټولونه مې دا غوښتنه ده چې ما سره مرسته وکړي. زما بچي غواړي، زه غواړم چې زما ماشومان چې دي دو مکتب وای، په دو مکتب ویم، په دو باندې نور دا ډیران باندې کباړ دا قسمت په دو راټول نه کړمه. زما دغه غوښتنه ده چې ما سره مرسته وکړي. که څوک ما سره دې مرسته وکړي، زه ډېره غریب یم، ډېره بېوسه یم، همدا وایم. ټول خلک خپل ماشومان مکتب کې واچوي، زما غریب ماشوم نه سبق ویلی شي او نه مکتب ته تللی شي. ټوله ورځ ملازان یې راجګ کړم او کباړ پسې خوشې کړم چې بیا راشي یو پیاله چای ډوډۍ وخوري، بیا ورپسې خوشې بیا چې کباړ راټول کړي، بیا خسو پسې لېږم، بیا پې خس راټولوم. دغه خوراکۍ دلته په سلګو پرېږدو او په دې هیله یې پرېږدو چې تاسې د دې سلګۍ اورېدلی وي او تاسې ورسره مرسته وکړئ. دلته چې تاسې دا کوم خویندې ګورئ، هغه کومې میندې چې تاسې ګورئ، دا ټول همداسې د ستونزو سره مخامخ دي. د دې د ټولو په زړونو کې همدغه جړه، همدغه فریاد دی. په دې هیله چې د دغو بېوزلو افغانانو تاسې دغه چغې سوري م اورېدلی وي او ورسره مرسته. زه هم دا غواړم چې ما سره څوک مرسته وکړي او زما ماشومان، زه غواړم چې زما ماشومان مکتب ووایي. خیر دی دغې سختو تنګونه زما نور زړه چاو دی په خدای چې زه دومره هغه ته راغلی یم چې نور ځان وژونکي کوم. ډېره تنګه یم، خو وایم چې زه خدای به څه ویم. دې مشورو ماشومانو ته مې ګورم، په خدای زه ډېره تنګه یم، زړه مې نور وچاودی، شپه ورځ جلا، شپه ورځ جلا. نور زه څه وکړم؟ ژوند مې په خیمه کې دی، هم به دا اوس بارانونه چې راباندې شروع شي، کوټې مې په خیمه مې پاکه راساسي او ژوند مې په خیمه کې دی. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د معلولینو او شهیدانو ریاست محترم رئیس صاحب عبدالحکیم شیرزاد صاحب دغه خوراکۍ دغه چغې او سوري اورېدلی وي. هغه د کډوالو چارو ریاست فقیرزی صاحب، محترم فقیرزی صاحب دغه خوراکۍ دغه فریاد یې اورېدلی وي، دغه ژړا یې لیدلی وي چې راشي او دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. ما تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه کورنۍ کې 15 معیوبین په دغه کورنۍ کې ژوند کوي. موږ سره پاتې شو، نورو خویندو سره به هم خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دلته یو خوراکۍ دغه خو کور روزنتون ته راغلی چې معیوبه دی، ودرېدی هم نشي. کله چې موږ د دې کور ته سروې له تللي وو، هلته هم دغه خوراکۍ په ځای پرته وه او د ډېرو ستونزو سره مخامخ وه. نن غواړو چې دغه خوراکۍ سره هم 2-3 خبرې د دې نه واورو چې دغه خوراکۍ باندې دغه د معیوبۍ ژوند څنګه تېرېږي. د دې سره خبرې کوو. السلام علیکم خورجانې. سلام علیکم. خورجانې، دا چې ته یو معیوبه یې او په کورنۍ کې د خپلو ماشومانو هم احتیاجه او محتاجه یې، دغه ژوند در باندې څنګه تېرېږي خورجانې؟ تېرېږي راباندې چې تا خپله کتلې. هغه خلک چې همدا اوس، هغه نور ادارې چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري، هغه ستا ورونه، هغه زړهسوان هیوادوال چې تا ګوري، د هغوی نه څه غوښتنه لرې خوراکۍ چې تا سره کومې مرستې وکړي تر څو پورې ته جوړ شې، تر څو پورې ته خپلو ماشومانو ته خدمت وکړې؟ زه غواړم چې ما سره کومک وشي، زما علاج وشي.
د خپلو بچو ته ښه شم. خوشحاله اوسئ مورجانې. مورجانې دا ستا څه کېږي؟ دا زما اندرور ده وروره. اندرور دې دی. دا همداسې هر وخت په کور کې هم همداسې پراته وي؟ میړې ښځه کړې ده، دا داسې حیران او قاره ته غورځولې او موږ مجبور شو. ما خاوند مې داسې دی، دا معیوب دی او دا مې راوستله ځان ته خپله خدمت کوم. مشر دوی دغه ده بیچاره، واړه واړه بچي یې دي، بچي یې واړه دي. ما خپله خدمت ته مې راوستل چې زه ورته خدمت وکړم. خلکو خو ورته نه ګوري، هغه میړې نه ګوري، غورځولې سترګې نه. لکه کله چې د دې میړه بل واده وکړو دا په داسې د دې یو ماشوم پیدا شو، ماشوم نه ایسته د دې قدر خلاص شو که نه. دا داسې شله هغې ښځه وکړه، هغې به په د هغې ښځه وکړه. دا چې داسې شله ښځه وکړه دا به یې وغورځوله مجبوره. زما خو خپل ده، ما خو راوستلم خدمت ته ورته زه ودرېدلم. خورجانې کله دې چې خاوند بله ښځه وکړه ستا په زړه کې هغه ناامیدګي راغی او ته په داسې حالات شوې؟ ماشوم مې په نسو چې داسې ماشوم مې پیدا شو، بل د هغې داسې شله. بیا هغې هم ښځه وکړه، هغې ښځه وکړه، بیا نور ورته ونه کتلې. لکه کله چې دغه خورکۍ معیوبه شوه تر څو پورې چې د خدمتو د کارو نو خاوند ورسره خوشحال و. کله چې دا معیوبه شو نو لاړو بله ښځه یې وکړه. هو دا چې بچی وشو د معیوبه شله، هغې بله ښځه وکړه، دی یې وغورځوله. دا خو زه مجبور وم، ما راوستلم زه ورته خدمت وکړم. د کوم ځای تاسې اوسېدونکي یاست؟ دا اصلي د لغمان اصلونه ده. دلته اوس په دې کنډر کې او مجبور اسو نو کنډر کې چارم نه و، هلته جنګ مو. موږ د درې علیشنګ درې اسو مجبور شولو دلته راغلو، پراته اسو نو خدای له غریب. او دا ګورې کبال ټولۍ دغه مور ساتي، مجبوره زه ورته خدمت کوم. بچی نوم دې څه دی؟ علي آغا. علي آغا. علي آغا بچی مکتب وایي؟ نه زه دلته غریبي خاطر باندې مکتب ته نه یم ځګار. شپږم پورې ویلی دی هلته، دلته مجبور کبال ټولۍ. لکه اوس دلته ته څه کار کوې؟ کباړ غونډم. کباړ غونډې او بیا چې څه پیسې پیدا کړې هغه راځي دغه مورجانې ته هغه کوي؟ نیم سل روپۍ کېږي، غرمه ډوډۍ خوري، شپې ولږې کورمه پراته دي بیچاره. هغه پلار دی چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري، څه ویل ورته غواړي چې زما مور دې ولې داسې پرېښوسته؟ موږ ورته څه ویل غواړو چې هغې دا کار کړی، موږ هغې سره څه وکړو؟ د دې دوا وکړي نور خلاص. دا زموږ ته پرېښوسته، هغه لاړه بله ښځه وکړه. ته غواړې چې مکتب ووایي؟ هو. قدرمنو لیدونکو دا ګلالی ماشوم تاسې ګوري چې کباړ غونډۍ یا په کباړ پیسو باندې راځي، خپل مورجانې ته نفقه راوړي، خپل مورجانې ته هغه د روزمره د مصارف لپاره هغه خوراکي توکي راوړي. دا ګلالی ماشوم وایي چې زه مکتب زړه مې کېږي چې زه ووایم مکتب، خو متاسفانه پلار خو مې پرېښوستم او مور مې په داسې حال دی، زما څوک داسې نشته چې ما په مکتب کې واچوي. قضاوت تاسې وکړئ، دغه کورنۍ هم تاسې ته پرېږدم، دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې د بشري مرستو عمومي مسؤل محترم ډاکټر محمد حامد ساتي صاحب زما تر څنګ ولاړ دی. قدرمنو لیدونکو راځي چې د محمد ساتي صاحب څخه څو خبرې واورو چې نن تاسې ګوري دلته هغه بېوزلو کورنیو سره 300 بېوزلو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې ساتي صاحب د دغه مرستو په اړه موږ ته څه معلومات راکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟ ساتم ښه دی انشاءالله. خوشحاله اوسئ. په لومړی قدم کې تاسې ته او ستاسې هغه دوستان چې د کابل څخه راغلي دي دلته ننګرهار همیشه بهار ته چې نن ستاسې د توزیع لړۍ دلته روانه ده او د هیوادوالو په خدمت کې دي، تاسې ټولو ته ښه راغلاست او کور ودانئ. یوه نړۍ مننه، تاسې نه هم یوه نړۍ مننه چې زحمت هم ایستلی دی او تاسې دلته راغلی یاستئ او ضمن کې د دغسې غریبو خلکو د حالاتو او وضعیتونو نه مونږ خبر کړي یاستئ. خوشحاله اوسئ ساتي صاحب. که د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې په هکله هغه لیدونکي او اورېدونکو ته څه معلومات راکړي؟ اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ اداره چې دی دا یو خیریه بنسټ یا خیریه اداره ده چې د 1990 کال راپدې خوا د افغانستان کې دغسې بېوزلو فامیلونو او کورنیو سره دوی خپل مرستې او کومکونه کوي. مونږ هر کال د ضرورت په اساس
دغسې خلکو ته خصوصا مهاجرینو او د جنگ له کبله داخلي جنګو د کبله د بې ځایه شو سره او ضمن کې د دې هغه یتیمانو او کونډو سره چې د جنګونو له کبله دوی خپل هغه د زړه ټوټې د لاسه ورکړي دي موږ مرستې او کومکونه لرو. د اسلامیک ریلیف دغه بشري اداره چې دی دا هر کال 3 موسمي یا سیزنل پروګرامونه لري چې د هغې له جملې څخه یو د ژمي پروګرام دی چې تاسې دغه شاهد یاستئ، تاسې ګورئ چې دغه خلک چې دلته راټول شوي دي دوی په ژمي کې ژمنۍ مرستې اخلي. ژمن کې د دې دویم پروګرام چې زمونږ دی هغه د رمضان پروګرام دی چې د رمضان په مبارکه میاشت کې مونږ د همدغسې بېوزلو خلکو سره چې هغوی نشي کولی چې خپل ضروریات پوره کړي او اشد ضرورت د مواد ته لري، مونږ ورته د رمضان کې د خوراکي توکو مرسته کوو. دریم برنامه یا پروګرام چې زمونږ دی هغه د قرباني پروګرام دی او په قرباني پروګرام کې مونږ همدغسې فامیلیو ته چې هغوی نشي کولی چې قرباني وکړي او د همسایه‌ګانو څخه شاته پاتې نشي، مونږ ورته د قرباني تازه غوښې ورکوو. ضمن کې د دې چې دغه پروګرامونو لړۍ چې هر کال دوام لري مونږ د یتیمانو لپاره او هغو ښځو لپاره چې د تعلیم نه شاته پاتې دي مشخص پروګرامونه هم لرو او ضمن کې د دې مونږ د صحت یو خاصه برنامه لرو چې دغسې خلکو ته مونږ په وړیا توګه سره تداوي او همدارنګه معالجه کوو. خوشحاله اوسئ ساتي صاحب. لکه څنګه چې تېره ورځ موږ ولیدو تاسې د سرخود ولسوالۍ په بټیو کې 200 کورنیو سره مرستې وکړې، همدارنګه نن په خو کور روزنتون کې 300 هغه بېوزلو کورنیو سره مرستې کیږي. که دغه مرستو په اړه راته معلومات راکړي چې په دغه مرستو کې کوم کوم شیان شته؟ یو نړۍ مننه. چون دغه زمونږ برنامه معمولا د ژمنۍ برنامه ده. په دغه مرستو کې چې مونږ د تاسې د بټیو کې شاهد وایي چې مونږ توضیح وکړه او ضمن کې نن دغه خوکور کې چې مونږ توضیح لرو په دغه مرستو کې مونږ غذایي مواد او همدارنګه غیر غذایي مواد چې ژمنۍ برنامه ده چې معمولا مونږ کمپلې ورکوو دغه کورنیو ته ورکوو. په غذایي موادو کې تاسې ګورئ اوړه دي، غوړي دي، لوبیا دی، وریجې دي او همدارنګه مالګه دی. او په غیر غذایي موادو له جملې څخه مونږ کمپلې دی خلکو ته توضیح کوو چې دوی وکولی شي په دغسې سختو شرایطو کې او ضمن کې د دې په دغسې سخت یخه هوا کې هم د یخني نه بچ شي او هم وکولی شي د دې لپاره مونږ د دې د غذایي موادو تکافو وکړي او غذایي مواد خپل پوره کړي. مننه ساتي صاحب. د دې ترڅنګ چې تاسې په ننګرهار ولایت کې ستاسې اسلامیک ریلیف اداره فعالیتونه پر مخ وړي، په نورو ولایتونو کې هم تاسې دغه مرسته ترسره کوئ؟ بلې هو، مونږ اسلامیک ریلیف چې دی په فعلا لپاره دغه ژمنۍ مرستې په 5 ولایتو کې پلان کړي دي چې هغو له جملې څخه ننګرهار تاسې په خپلو سترګو ګورئ، کابل کې دی، تخار کې دی، بلخ کې دی او همدارنګه بامیانو کې دی او آینده کې هم چون دا زموږ برنامې اکثرا د ضرورت په اساس وي او په دغه ولایاتو کې چې فعلا لپاره دغه ژمنۍ پروګرام مونږ پلان کړی دی هغې کې دغه اشد ضرورت و نو د هغې له مخې مونږ د پرایورټي په بیز یا د اولویت په بیز باندې دغه ولایات انتخاب کړي. خوشحاله اوسئ ساتي صاحب. د بشري مرستو عمومي مسؤل په حیث که دا هم راته ووایي چې دغه د مرستو راټولول دا یو آسان کار دی او که ستونزمن کار دی؟ ولاکه زه داسې ته ووایم چې د مرستو راټولول او د خارجي ملکونو اړول دی ته چې د افغانانو لاسرسی وکړي اسانه نه دی. مونږ کله چې غواړو چې دغسې خلکو لاسرسی وکړو چې تاسې نن ګورئ او تاسې په خپل برنامې له نظره له طریقه به زمونږ خلکو ته یې هم وښایئ. د دغه خلکو د دې لپاره چې مونږ وکولی شو د دې لپاره فنډ یا مالیه یا بودیجه یا پیسې راټولې کړو، مونږ اولا کوشش دا چې مونږ وکولی شو د جامعې حقیقت او ضرورت ډونرانو ته وښیو چې هغه په خبرو باندې نه کېږي. باید مونږ سره کره شواهد د دې موجود وي چې دغسې شرایط، دغسې حقایق او دغسې ضرورتونه زمونږ په جامعه کې دي چې تاسې د ډېر ډېر خیر وشي، چې تاسې د خپل برنامې له طریقه هم چې د غریبو لاسنیوی برنامه ده د دې برنامې له طریقه هم تاسې اکثرا غریبان
جامعې ته ښایي او موږ غوندې اداراتو ته چې خیریه بنسټ ادارې دي دوی ته تاسو د دې هغه کوم اساسي ضرورتونه او حالات تاسو د خلکو ته ښایي د دغه په اساس دغه ټولو شواهدو په راټولولو په نتیجه کې موږ بیا خپلو ډونرانو ته درخواست کوو چې ضرورت او حالات او وضعیت په افغانستان کې دغه دی که چیرې تاسو لطف وکړئ د دغه ضرورتو په نظر کې نیولو سره دوی سره مرستې وکړي بعد د هغې نه موږ ورته فنډ راټولوو خریداري ورته کوو او د خلکو ته یې مننه ساتي صاحب د لیدو نه مو خوشحال شو تاسې نه نړۍ مننه چې تاسې راغلې ننګرهار ته او دلته د بېوزلو کورنۍ هغه حال احوال تاسې پوښتنه وکړه په پای کې غواړو چې هغه نور ډونران چې تاسې ګوري هغه نور ادارې چې تاسې ګوري چې هغوی ته څه پیغام لري څه غوښتنه لري چې زموږ په دې ننګرهار کې بالخصوص په ټول افغانستان کې یتیمان شته همداسې بېوزله کورنۍ شته هغوی ته که څه پیغام وکړي زما به یوازینی پیغام د ټولو اداراتو او خیریه بنسټونو ته دا وي ضرورت افغانستان کې تاسې څنګه چې ګوري فوق العاده زیات حکومت زمونږ تر خپل وسې پورې دوی ته کار کوي مګر دا کافي نه دی زما به یوازینی پیغام دی خلکو ته دا وي دغه اداراتو ته محترم اداراتو ته به هم دا وي چې دوی د خپل دغه ډونران اړ په دې کې چې د دغه خلکو ضرورتو ته او احتیاجاتو ته ورسیږي او خپلې هغه کوښښونه چې دي د فنډ اخیستلو لپاره هغه لا هم نور هم زیاتېږي چې تر څو وکولی شي په سم وخت په کم وخت او په صحیح توګه سره د خلکو ته رسیدګي وکولی شو او موږ وکولی شو چې د دې لاسلیونه وشي خوشحاله اوسئ ساتي صاحب بیا هم تاسې نه مننه چې خپل قیمتي وخت هم د وختونو څخه راوویسته او دلته راغلې او دغه ننګرهاریانو هغه بېوزلو کورنیو ته هم دغه مرستې توضیح کړې مننه تاسې نه هم مننه زه دا ویل غواړم چې د دوی مونږ د دوی دا حق مونږ باندې ګرځي نه یوازې د دوی په ټول افغانستان کې دا د دوی حق ده او د یو خیریه بنسټ په اساس دا خو به اوس هم کامي مونږ به تر څو چې زمونږ وس او توان وي مونږ به د دې خلکو لاسنیوی وکړو د دوی حق دی را باندې او دا حق باید مونږ باندې فریضه او وجیبه ده چې دا باید ادا کړو زمین کې د دې زه ستاسې د برنامې نه تاسې نه او همدارنګه ستاسې د مسؤلینو نه یوه نړۍ مننه کوم چې دغسې حالاتو په دغسې حالاتو کې دغسې مشکلاتو سره تاسې وکولی شو چې دغه خلکو ضرورت مونږ ته او همدارنګه مونږ غوندې خیریه بنسټونو ته ورسوئ او د دوی لاسنیونه تاسې کوئ تاسې نه هم یو نړۍ مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته مو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا د خوکور روزنتون لخوا چمتو کړی وه که تاسې هم غواړئ چې موږ ستاسې هغه ادارو ته راشو او ستاسې د مرستو کلیپ جوړ کړو چې تاسې هغه بېوزلو کورنیو سره مرسته کوئ هغه د شهیدانو هغه ورثینو سره تاسې مرسته کوئ هغه خلکو سره تاسې مرسته کوئ چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي نو تاسې کولی شئ چې زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې تاسې موږ ته زنګ ووهئ چې زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمیرې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې همدا ګړی تاسې ته ښکاري 003 9 زموږ بله شمیره دی 003 9 دغه زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمیرې دي تاسې په دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ موږ ستاسې او د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یاستو تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري بیا د یو داسې ادارې او یا د غریبه یو بېوزله کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم په دې هیله چې د یخنۍ دغه شپې ورځې د خپلو کورنیو ترڅنګ خوشحاله او په مینه او محبت سره تیر کړئ وی الله مو مل شي